بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیر رو بازار و بیرون آئی زود، زاکے رفتن را نیابی ہیچ سود. نیک نبود گر کشی از دم چراغ، کاف بندے پیش ہو لکھی ہیں. رہ مدہ دودے چراغ اندر دماغ، کم زن اندر ریش شانہ مشترک. ذاکے آ خاصے تو باشد خوش ترک، از گدایان پارہائے نان مخور. ذاکے میں آرد فقیری اے پسر، دور کن از خانہ تار عنکبوت. باشد اندر ماندنش نقصان قوت، خرچ را بیرون ز اندازہ مکن. خشک ریش خویش را شانہ مکن، دست رس گر باشدت تنگی مکن. چونکہ رہواری برہ لنگی مکن. دیر رو بازار و بیرون آئی زود، زاکے رفتن را نیابی ہے چسود. نیک نبوت گر کشی از دم چراغ، رہ مدہ دودے چراغ اندر دماغ. کم زن اندر ریش شانہ مشترک، زاکے آخا سے تو باشد خوش ترک. از گدایان پارہائے نان مخور، ذاکے میں آرد فقیری اے پسر. دور کن از خانہ تار عنکبوت، باشد اندر ماندنش نقصان قوت. خرچ را بیرون ز اندازہ مکن، خشک ریش خویش را شانہ مکن. دست رس گر باشدت تنگی مکن، چونکہ رہواری برہ لنگی مکن. دیر رو بازار و بیرون آئی زود، بزرتا ورست سا. دیر رو ورست سا فعل امر دا دے رفتن مصدرنا. ورست سا بزرتا و بیرون آئی زود و بہر ارسا زر. بزرتا ورست نوزا و زر زن روزا. دغه نتیجه ودای چې په بازار شوی د تو ټیم کامو لګیږي و چې ته زوړه ننوزه بازار ته ون وخت زنه سه خو ډیر ټیم د پښه تیر ک ډیر ټیم به تیرول په بازار شدا ته وانی دی و دیم را ټیم چې تا حاجات پښه و چلاوي باز زنه روزا. ذاکه رفتن ران یادی ہے چسود، زکا چې ازاکه زکا چې رفتن تلل تاگ لرا، رفتن را تاگ لرا نیابی ہے چسود. نیابی نوے کے میند ہے چسود سے فائدہ، زکا چے بزور تاگ لرا بے ہے سے فائدہ میندہ نکے. حدیث شریف سے رغلی دی بہترین مکانات مسجد و بدترین آہاں بازار است. دا دے حدیث شریف دا جمعہ پہ فارسی شکڑی دو چھے کہ بہترین مکانات مسجد و بدترین آہاں بازار است. بہترین دیکھے رے جماعتا و بدترین دیکھے رے بازار دا. از دمشتو سے اڈچ دو داغا دے بازار حکم لری. اس داغا تو سے وڑی کی وستا خو بیایا چا سوچ پکائیے دے بازار پر نقصانات ویسنا سے پیری ہے. غاٹ نقصان خو دا چې پیسې ډېر دنه لاګي، به حاجات دنه پښه لاګي. شا نیک نبوت گر کشی از دم چراغ. نیک نبوت شا خبرانه دو گر کشی، گر حرف شرط تا کشی کمڑاوے دا کشتن مصدرنا فعل مضارع دو. شا ندو کمڑاوے از دم چراغ
په پیکی سره ډیوا ډیوې وې تو سه نه لیدلې داسې د ټین نه وې جوړې وې پوس وې خلپیټه او په خلپیټي باندې پوس دا لکه دا پین چې دا دمرا وې یو ټیوب اوته جوړ کړه وړي کا پاشه وې رنجوا اللون د خورې تیلی بشه به د تلای ورک بیا و دو بالاشلا به دا وخت حال کې خورې تیل ډیوې استعمالولې بجلی نو وکنه به چې تلای ورک به دو بالای بیا رڼو کای اسوي چې ډیوا چې مړاوې به پیکای ماور کوا لره نه تو پیکای نور راسي اور نږدې کېږي چې پیکای تور کاوه یوانی مسابه ته هغه د ډیوې ول لګای چې کیم دا خو نه تیل سوځي هغه لګای خو ډېر ته ونی وي اسیخ سپچیګری دماغ ته صدوا مې مصری شوی رحمت لیار ما ور کوا دودې چراغ لګي د چراغ ته دود دوه معنی دي دود چمجی ته یاوی و لګي ته یاوی لګي ته یاوی لیار ما ور کوا لګي د ډیوې ته اندر دماغ ته دغه شه د صحت نقصان دا چې ډیوا په یغه بندې په خله بندې مړاوي ته به دمرا ورنږدې کېږي چې پیکای ور کاوي اغه نه ته سیر خله به د اغه ډیوې لګای تو سه تیرک نو اوی چې پوسټیک دماغ ته راسي او د صحت ته پر ډیره ته ونی دو د دوام نصیحت شه کم زن اندر ریش شانه مشترک کم زن موایا کم زن اصل سے لفظی معنی دو فی الامر بند دای داخل کی کنا کام فرید الدین عطار رحمت الله علیه چې کاما کوا خو د مراد دا ویزنه چې د چار ما کوا کم زن یعنی موایا اندر ریش پژیرا شه ریش جیره ته وی شانه مشترک شانه وی کانگی مشترک اجمنس په وشتو نشه موایا ٹھیک شلا زاکه ا خاصیت باشد مشترک اجمنس ازاکه زکه چې خاصیت باشد چې خاصه اتول راوي مشترک دا خبره ده خپل اذون تشراوا پر دی اجمنس نه تاسو د مسواک خبرات را شوې ده کنه ته مسواک وخت څنګه کوي دغه څه ډېر د دین او د دنیا ګټلې ریش وی جیره دا کنه نو دغه حکم یې به سر شاید تا متعدی کېږي کنه چې سر پښمن زویا پر دیش مسنه ما اوخلا یعنی دا مطلب نه چې هغه ته تخرومه ایلی هغه کېر شوی د بلج منځ نه په بند ونه رشزونه سری نه کوي هغه ما استعمال وا مشترک ده کنه یعنی دا شای مشترک نه داشه دغه شای نه چې هر چا ګوشي ګوشي وي بشي از غدایان پارهای نان مخور غدایان وی ملنګونه ده د ټیله ولسي چې د ټیله کای تو کېرته درشي لشکي وا ټوکړه ماړي ورکه بل کېرته ورشي ټوکړه ماړي ورکه بل کېرته ورشي تا کرای ورکی وچ دغه ملنګونه نه پارهای پارا واحد پارها جمع پارا وی ټوکړه ده پارها د مضاف کړه ده نان تا نو بیا یاد اضافت ته وجنه په مضاف داخله کړی ده د ملنګونه نه ټوکړه د مړی مخور مخرا ملنګ سره خاصه مړی ډیرای کنه ادم را مړی نه ټلای چې د خالي په ډاک شي اغلش کی عادت یا وی دغه بیخ جولا ډاکای ته په ورشه ملنګ بابا تر داله کچلش کی مړی خوري دغه شایوي چې ولن داشه زاکه زکه چې می عارت فقيري دا فقيري وروړي تو بنده فقير نه ته مړی خوره دغه سره وی چې می عارت فقيري دغه وروړي فقيري تولرا اپسر ازیا دورکن از خانه تار عنکبوت لریکا دورکن لریکا از خانه د کیرنا تار عنکبوت دغه معنا خو تاسو وکیا توڑ دے لریکا د کیرنا تار عنکبوت ها تار وی تورتا عنکبوت بجلی عنکبوت غنی تا وی سورۃ العنکبوت خدا تو سے ترجمه ور وی نه رمضان څخه کا پتا نه تلاګي
عنکبوت غنی ته وایي. مکړي دور کن از خانه تار عنکبوت، لرې کا د کیر نه تورینه د غنیه. باشد اندر ماندنش، باشد وی اندر ماندنش ننا پوته کېدلی شي، وی د دغه غنیه کیرې په ننا پوته کېدلی شي. نقصان قوت، نقصان د رزي. قوت قاف واو پیش قو تا قوت، قوت رزق، یعنی دا سره د کیر رزق کمیږي. دا کیرشت دا مایده خوانده تا ویایی دخشی تا توسا ساکسته ریشا. خرچ را بیرون ز اندازه مکن، خرچ بهر، بیرون منا بهر، بهر د اندازه نه مکوا، یعنی خرچ زیوت د خپل انداز نه مکوا، چې کیم د تو ضرورت ته هغه خرچ کا، زیوتای ما لګوا. خشک ریش خویش را شانه مکن، خشک ریش وچ ویشتون چی، وچ اجیرا. خویش ریش خویش، ریش ول شین تاوی زیرویه، دا مضاف تا خویش تا. خشک ریش خویش وچ ژیره خپل لرا شانه مکن ژمنځوامه. چې ژیره د وچای کنه، وچه ژیره چې ژمنځوې غونډ به ویشتون اروکوژه کښلیږي نه. دغه شی سر چې ژمنځولې ښه وخت کیم ده چې اوداس وکړي یا مخلص ونیږي، یک ټیم ښه ژیره ژمنځوه سره ژمنځوه. دغسې وچ سر یا وچه ژیره دغې ژمنځولان دی ښه. دست ترس منا واس تکت گر باشدت کوی تولرا تنگی مکن، بیا تنگی مکوا. کواسته وی به تنگی مکوا، چونکه رهواری چې روانی پلیاره بره پلیاره لنگی مکن، بیا ګډ ګډ ماسا. چې پښې درېغې دی بیا ګډ ګډ ماسا.